السلام علیکم. تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه. دا و خبرونه سره زیم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. د جنوا کانفرنس ډیر زیات کامیاب ثابت شوی. کانفرنس کې د 9.7 ارب ډالر امداد اعلان شو. د امریکې په 100 میلیون ډالر په امداد شکریا ادا کوو. ورلد بانک د 2 ارب او ایشین بانک د 1 ارب ډالر امداد اعلان کړي. وزیر اعظم شهباز شریف خبري غونډې ته وینا وايي اسلامي ترقیاتي بانک هم د 4.2 ارب ډالرو امداد اعلان کړی دی. وزیر اعظم شاهزاده محمد بن سلمان پاکستان کې د خپل ملک سرمایه‌کارۍ تر 10 ارب ډالرو پورې د زیاتولو د اعلان هرکلی وکړو. وزیر اعظم شهباز شریف د محمد بن سلمان په اعلان شکریا هم ادا کړه. وزیر اعظم د سعودي عرب لخوا سټیټ بانک اف پاکستان سره جمع شوي اکاونټ تر 15 ارب ډالرو د سیوا کولو د اعلان هم هرکلی کړی. د غنمو قیمت کنټرول کول د صوبو کار دی. د غنمو ذخایر د قام ضرورت مطابق موجود دي. د وړو قیمت صوبایي معامله ده او صوبو سره د غنمو سټاک هم موجود دی. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وايي وفاق سره چې د قیمت کمولو کوم آئینی او قانوني آپشنز موجود دي هغه به ضرور استعمالولی شي. په ملکنډ کې هم د اوړو بحران. په تاڼه بایزی کې د اوړو بحران پر ضد خلک په سړکونو راووتل. مظاهرینو بایپاس روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی و. زموږ د اسمبلی غړو ته د پیسو نه علاوه دمکې هم ورکړې کیږي. د یو سازش لاندې زموږ حکومت لرې کړی شو. د پی ټی آی چیرمن عمران خان د پنجاب پارلماني پارټۍ اجلاس ته خطاب وايي زموږ خلکو ته مسلم لیگ نون کې د شاملېدو ویناګانې هم روانې دي. لاهور های کورټ کې چودھری پرویز الهی د وزیر اعلی عہدې نه د لرې کولو خلاف په درخواست سماعت. د لاهور های کورټ جسټس عابد عزیز شیخ په مشرۍ کې 15 تنی بنچ د کیس سماعت کړي. د اعتماد ووټ اخیستو لپاره څومره وخت پکار دی یو تاریخ مقررول پکار دی. د لاهور های کورټ لخوا د پنجاب وزیر اعلی وکیل ته وینا. پرویز الهی په هیڅ صورت هم د اعتماد ووټ نشي اخیستی. موږ سره 180 غړي موجود دي. معزز عدالت پرویز الهی ته ریلیف ورکړی کوم چې د پنجاب ولس ته ګران وغورځېدو. د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله وینا وايي عمران خان ملکی سیاست کې یو ناسور دی. د تحریک انصاف رهنما فواد چودھری وايي په شهباز شریف او بلاول بھټو ولس اعتماد نه کوي. د عمران خان نه پس ولس په نواز شریف اعتماد کوي. عمران خان د ټول نه لوی لیډر دی او موږ غواړو چې الیکشن وشي. پنجاب کې بعد د مسلم لیگ نون حکومت جوړېدو ته کله هم نه پرېږدو. پاکستان تحریک انصاف به را روانو انتخاباتو کې واضحه اکثریت ترلاسه کړي. امپورټډ حکومت د انتخاباتو نه یریږي. د تحریک انصاف حکومت ثابته کړه چې دا پارټي د عوامو اصلي نماینده جماعت دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وینا. محمود خان تحریک انصاف کې نوي شامل شوي کسان ته په پارټۍ کې هرکلی وکړو. د مومندو ضلع مرکز غلنۍ کې د سیاسي اتحاد لخوا جرګه ترسره. جرګه کې د پی ټی آی او اے ان پی په شمول د نورو سیاسي پارټو لیډرانو هم ګډون وکړو. د جرګې مقصد صرف او صرف امن راوستل دي. جرګه کې د ګډون کوونکو وینا ملک کې د وړو او پټرول نه پس ګیس هم ګراني د کمېدو بالکل نوم نه اخلي. د ګیس 2 کمپنیو ته د ګیس په قیمتونو کې د اضافي اجازت ورکړی شوی. اوګرا د ګیس قیمتونو زیاتوالي متعلق د سوی ګیس کمپنیو په درخواست فیصله جاری کړي.
پاکستانی معیشت سخت مشکلات سره مخ. پاکستان کې ګرانی د 1990 کال وروسته لوړې کچې ته ورسېده. د سیلابونو له وجې امکان دی چې پاکستان کې شرح نمو روان کال 2% پاتې شي. د نړیوال بانک لخوا رپورټ جاری. د اسلامي تعاون تنظیم یعنی OIC چارواکي نن په افغانستان کې د تازه حالاتو په اړه یو هنګامي ناسته کوي. ناسته کې به د طالبان د حکومت په هغو پالیسو بحث کیږي چې تر مخه په افغانستان کې ښځې د کار او تعلیم نه منع کړې شوي. د OIC لخوا په ټویټر د غونډې اعلان شوی. او ټول ملک کې د یخنۍ په شدت کې اضافه روانه. د خیبر پختونخوا سرخار، پیښور او وفاقي سرخار اسلام آباد په شمول د ملک مختلفو علاقو کې بارانونه. د مغربي هواګانو نوی سیستم د ایران نه شمالي بلوچستان کې داخل. موسمیاتو محکمې 2 ورځو پورې د بلوچستان 14 ضلعو کې د باران او واورې پیشنګویي کړې. مهم خبرونه تاسو کتل. وخت شوی د کوچنۍ شاندمي او بیا راځو د خبرونو تفصیل سره. موږ سره اوسئ. خبرونو په تفصیلي برخه کې هرکله د ټول ناول خبره کوو د پنجاب د سیاست. د پنجاب وزیر اعلی چودھری پرویز الهی د پنجاب اسمبلی نه د اعتماد ووټ اخیستو اعلان وکړو. نور تفصیل لپاره زموږ سینیر همکار عبدالهادي معیار موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. د هغوی نه تپوس کوو چې هغوی سره څه تفصیلات دي. جی هادي صاحب، تاسو سره په دې اړه څه معلومات دي؟ مهرباني شاه سلیم. نن اسمبلی اجلاس چې کوم دی نو دا وخت روان دی د سپیکر سپتین خان په صدارت کې جی او دواړه اپوزیشن او حزب اقتدار چې کوم دي نو د یو بل خلاف دا وخت کې نارې وی او په حیوان کې چې کوم دي نو افراتفری ده. اصل کې گورنر چې کوم دي صوبایي هغه خو 2 هفتې مخکې وزیر اعلی ته ویلو چې د اعتماد ووټ واخله، خو د وزیر اعلی موقف دا و چې د گورنر دغه حکم چې کوم دي نو دا غیر قانوني دی. نن چې لاهور های کورټ هغه ته وایي چې ته به حتما د اعتماد ووټ اخلي، نو ماښام ناوخته پر دغه فواد چودھری چې کوم دی نو په ټویټر باندې دغه وکړه، پیغام ورکړه چې زموږ ارکان پوره دي او هم نن به موږ د اعتماد ووټ اخلو. دا وخت کې چې کوم دی نو پوزیشن داسې دی چې د پنجاب اسمبلی ټوټل ارکان چې کوم دي نو هغه 301 دي. په دې کې چې هر چا 180 ووټونه واخیسته نو هغه به کامیابي. وزیر اعلی پرویز الهي چې کوم دي نو 180 ووټونه اخیستي وو. اوس هم د هغې دعوه دا ده چې زموږ ارکان پوره دي، خو تېرو 3 ورځو نه چې کوم حالات روان دي، پرون بله ورځ چې اجلاس کوم شو په هغې کې د تحریک انصاف 180 ارکان موجود وو. عمران خان په خپله هم ویلي دي چې زموږ 3 ارکان چې کوم دي نو هغه اسټابلیشمنټ اړولي دي. نن یې هم وایي چې زما ارکانو له چې کوم دي نو پیسې ورکړې شوي دي او یېرولی شوي دي. نو په دې هکله چې موږ ګورو نو د تحریک انصاف دپاره دا وخت کې مشکله ده، ځکه چې 2 کسان چې د هغې کس کوم دي، یو زهره نقوي ده او یو مومنه وحید، د هغې خو کلاو راغلي دي او هغې وایي چې موږ سره نور ارکان هم شته چې موږ د وزیر اعلی خلاف ووټ ورکړو. نو که اوس دا دی چې لکه نن هغې اچانک چې کوم اعلان وکړ نو دې سره حکومت لږ غونته کې اپوزیشن لږ غونته کې امبیرس په دې شو چې د هغې ارکان دغه وخت کې پوره نه وو، خو بیا وروستو رابطې شروع کړې. نو اوس به دا پته دا را روان یو څو وخت ګنټو کې لګي چې دې څه آیا اعتماد ووټ که اخلي که نه اخلي او پوزیشن څه جوړېږي. جی
هادي صاحب تاسو موږ ته د اجلاس په اړه معلومات راکړل. زه به تاسو نه دا غواړم چې تاسو کتونکو دپاره دا خبره رڼا کوي چې په ټول ملک کې د پنجاب د سیاست په اړه یو بحث روان دی. نو آیا د پنجاب د وزیر اعلی د اعتماد دا ووټ اخیستل د دې نورو صوبو سیاست یا د وفاق سیاست سره څه تعلق دی؟ ډېر ډوب تعلق دی ورسره. دا وخت کې د پاکستان ټول سیاست د پنجاب اسمبلی نه تاویږي، ځکه چې یو خو دا پنجاب هسې هم د پاکستان د ټولو نه لویه صوبه ده، بل چې د تحریک انصاف او د مسلم نواز او پیپلز پارټۍ ترمنځ کوم دغه روان دی چپکلش، په دې کې چې کوم دی نو د پنجاب د اسمبلی ډېر اهم رول دی. هم دا وجه ده چې لکه پنجاب اسمبلی عمران خان وایي چې زه به دا ماتوم، خو د هغې باوجود د هغه خپل متحدین چې کوم دي او خاص کر وزیر اعلی پرویز الهي هغه د دې خلاف دی، ځکه چې اگر چې دا وخت کې په مرکزي حکومت کې او په صوبایي نورو صوبایي حکومتونو سره پیسې نشته، خو پنجاب سره پیسه ډېره ده. او وزیر اعلی چودھری پرویز الهي دا وایي چې زمونږ په اربونو روپیو پراجیکټ شروع کړي دي، نو که دا وخت کې موږ پرېږدو نو دغه ټول فنډ به زموږ خلاف شروع کیږي. خو عمران خان دا اوس هم تر اوسه پورې وایي چې زه به دا اسمبلي ماتوم. نو عمران خان یو طرف ته چې کوم دی نو خپلو متحدینو سره جګړه ده، بل خوا ته مسلم لیگ او پیپلز پارټۍ سره جګړه ده. نو اوس چې دا اعتماد ووټ واخلي د هغې نه پس په پوزیشن څرګند شي او د دې الیکشن او د وزیر اعلی د تقدیر د فیصلې به چې کوم دی نو پر روان الیکشن باندې ډېر اهم اثر وي. جی ډیره مننه عبدالهادي معیار صاحب چې تاسو سره موږ سره خپله تجزیه شریکه کړه. بلخو وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان سیلاب متاثرینو مدد لپاره په جنیوا کې نړیوال کانفرنس ډیر کامیاب بللې. وزیر اعظم اسلام آباد کې خبري ناست ته وویل کانفرنس کې پاکستان سره د 9.7 ارب ډالرو د امداد وعدې شوي دي. وزیر اعظم وویل زما حکومت به د سیلاب متاثرینو بحالۍ لپاره کوششونه جاري ساتي. هغه ویل اسلامي ترقیاتي بانک د ټولو ډیر امداد 4.2 ارب ډالرو اعلان کړی دی. شهباز شریف دا هم ویل چې په ملکونو کې سعودي عرب د ټولو نه زیاتې پیسې یعنی 1 ارب ډالر اعلان کړی. هغه زیاته کړه چې سعودي عرب هر وخت د پاکستان مدد کړی دی. وزیر اعظم د نورو ملکونو د امداد ذکر هم وکړو. وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې ټولې پیسې به ډېر په شفافه توګه استعمال شي او اوس دا د حکومت ذمہواري ده. هغه ویل د کانفرنس کامیابي د ټیم په حیث د کار کولو نتیجه ده. هغه د وزیر خارجه وزارت او د پاکستانی سفارتخانو شکریا ادا کړه چې د کانفرنس په کامیابولو کې ډېر مهم رول لوبولی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کې د خپل ملک سرمایه‌کارۍ تر 10 ارب ډالرو پورې د زیاتولو د اعلان هم هرکلی کړی. نن په خپل یو ټویټ پیغام کې هغه د محمد بن سلمان شکریا ادا کړه. تیره ورځ د سعودي عرب سرکاري میډیا رپورټ ورکړی و چې سعودي ولی عہد پاکستان کې د خپل ملک سرمایه گزاري د زیاتولو د خواهش اظهار کړی دی. وزیر اعظم له سعودي عرب لخوا سټیټ بانک آف پاکستان سره جمع شوي اکاونټ تر 15 ارب ډالرو سیوا کولو د اعلان هم هرکلی وکړو. دا خبره د یادونې وړ ده چې سعودي عرب په روانه هفته کې د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو حل لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی، په کوم کې چې د بره ذکر شوي اقداماتو نه علاوه پاکستان له د قرض تیلو ورکولو په موده کې 3 کاله زیاتې شوې او پاکستان کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پارکونو جوړولو کې د 2 ارب ډالرو سرمایه‌کارۍ خواهش هم څرګند شوی دی. په داسې حال کې چې په ټول ملک کې د اوړو سخت بحران روان دی، وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې ملک کې د غنمو غټه ذخیره موجوده ده او د هغې تقسیم او قیمت مقررول د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده. نن اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته د خطاب په موقع هغه ویل چې د تیر حکومت په وخت کې د ضرورت مطابق غنم نو پیدا کړی شوي، خو موږ د بهر نه ډیر غنم راوغوښتل. شهباز شریف ویل چې دا د افسوس خبره ده چې د دومره غنمو په موجودګۍ کې هم د وړو بحران رامنځته کیږي. د دې تپوس د صوبایي حکومتونو نه پکار دی. د یوې هفتې د لوړو قیمتونو نه وروستو
پرون په پنجاب کې د وړو قیمتونه راښکته شوي، ولې نورو صوبو او په خاص توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم اوړه نشته او چې کومو ځایونو کې موجود دي هلته قیمتونه د اسمان سره خبرې کوي. د خبرونو مطابق بعض ښارونو کې د 20 کیلو اوړو تروړې قیمت د 2000 نه تر 3500 روپۍ پورې زیات شوی دی. ډېرو ځایونو کې د وړو د ټرکونو مخې ته د خلکو لوی لوی قطارونه هم لیدل کېږي چې پکې زنانه او ماشومان هم خوارېږي. د بلوچستان حکومت ویلي دي چې په سرکاري ذخیره کې ټول غنم خلاص شوي او د 6 لکه بوجو اوړو ورته سخت ضرورت دی. دا خبره هم د یادونې وړ ده چې 13 هفته د سند په میرپور خاص سیمه کې یو کس هغه وخت د خپو لاندې شو او مړ شو کله چې خلکه د وړو په ټرک ورمات شوي وو. ملکنډ ضلع کې د وړو بحران کې هم شدت راغلی. سرکاري وړو په سیاسي اثر رسوخ ملاوېدل او عام مارکیټ وړو هیڅوک نشي اخیستی. تحصیل تھانه بایزی کې ځای خلک په سړکونو راوتل او سوات پېښور روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره تړلی دی. عام مارکیټ کې د وړو په نرخونو کې لوی اضافه شوي او سرکاري وړو په سیاسي بنیادونو خرڅېږي چې له وجې د ضلع بیشتره خلک د خدای په اسره دي. په تحصیل تھانه بایزی کې د شدید بحران باوجود خلک په سړکونو راوتي او احتجاج کړی دی. مظاهرچیانو په بایپاس روډ رکاوټونه جوړ کړي او سوات پېښور روډ د هر قسمه ټرافیک لپاره تړلی. مظاهرچیان د انتظامیه حکومت پر ضد سخت ناربازي وکړه او په باران کې ولاړ دا خبرې ویلي دي چې موږ ته تشې تسلی نه دي پکار بلکې د وړو سهولت ترې راته برابر کړی شي. پېښور کې د 2 ورځو په مهال د 20 کیلو اوړو په نرخ کې د 1.5 سل نه تر 200 روپو پورې کمی مخې ته شوی. ښار په بېلابېلو بازارونو کې د 20 کیلو اوړو بیه له 1.1 څخه 900 ته راټیټه شوه. د وړو ډیلران وایي په راتلونکي یو څو ورځو کې به بیې نورې هم راښکته شي ځکه چې پنجاب کې د فی من غنم نرخ له کمېدو وروستو پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په ډېرو ښارونو کې اوړه ارزانېدل شروع شوي. په تیرو 2 ورځو کې 20 کیلو تروړه په 2800 روپو خرڅېدل کېږي. شاملو نور خبرونه د یو وړې شان د مینه پس. پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې زموږ د اسمبلی غړو ته د پیسو نه علاوه دمکې هم ورکول کېږي. پی ټي آی چیرمین عمران خان د پنجاب پارلماني پارټۍ اجلاس ته د خطاب په وخت ویل چې 15 غړو ته د 100 ارب روپو آفر شوی دی. د ویل چې زموږ خلکو ته مسلم لیگ نون کې د شاملېدو ویناګانې روانې دي او زموږ حکومت د یو سازش لاندې لرې کړی شوی و. मुजफ्फरगढ़ के अपने टाइगर्स को कल मिला था तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके ऊपर किस तरह का उनको ऑफ़र किया गया. मुझे 1.25 अरब रुपया 5 लोगों को ख़रीदने के लिए, उनके ज़मीर ख़रीदने के लिए ऑफ़र किया गया और चुन चुन के लोगों को मैं अपने गुजरात से एक MPA से मिला तो उसने भी वही बात की जो ज़्यादातर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी बताया गया और हमारे एलआई को. और मैं आज यहाँ ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ, आज खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूँ. हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफ़र किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं और फिर धमकियाँ भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, हम आप फलाना कर देंगे. पैसे अलहदा, धमकियां अलहदा. इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है. इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है. लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है. ये जो कौम के वारिस हैं अल्लाह के बाद वो पाकिस्तान की अवाम है. किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है और कोई नहीं डाल सकता. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ترهګرۍ په موضوع سیمینار ته وینا کې ځینې مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې.
خپل همکار طاهر خان څخه موده عمران خان د 9 ورځې سیمینار ته د وینا په اهمو ټکو پوښتنې کړې دي. طاهر صاحب، د پاکستاني طالبانو واپسۍ په اړه د عمران خان په وینا تنقیدونه شوي، تاسو په دې اړه څه خیال دی؟ دې کې خو هیڅ شک نشته چې د پاکستاني طالبانو خپل ملک ته واپسی دا یو حساسه موضوع ده، او کله چې عمران خان د ټي ټي پی د غړو پاکستان ته د واپسی خبره په سیمینار کې وکړه نو یو رد عمل هم راغلی دی. لیکن د ټي ټي پی واپسی خو اسې هم چې کوم مذاکرات وو ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت او د ریاستي ادارو ترمنځ، نو په هغې کې یو موضوع وه او چې د مسلې حل لپاره کوششونه کیږي. دا کې خو به ځینې شیان لکه د چا په اعتراض وي هم لار خو به راباسل غواړي، نو دغه غوښتنه هم د ټي ټي پی خپل ملک ته واپسي. البته د واپسۍ په هغه طریقات کې اختلاف وو، نو دا خو خیر خبرې معطل دي. او عمران خان دا خبره کړې وه چې 15,000 د ټي پی جنګیالي او دغه رنګې د هغوی کورنۍ شاوخوا 15,000 کسان جوړیږي. خو هغه دا بیا وایي چې امداد چونکې پیسې نه وي او صوبو نه ورکول غوښتل، نو دغه موضوع په ځای باندې پاتې شوه. خو ګورې خبرې خو نن نه وي، سبا به وي، سبا نه وي، میاشت پس به وي، کال پس به وي، ځکه جګړې خو ډېرې وشوې او دا خو یو موضوع پکې ده، نو حساسه خو ده، مشکل خو ده، لیکن لار خو راباسل غواړي. طاهر صاحب، د پی ټی آی چیرمن او پخواني وزیر اعظم عمران خان د ټي ټي پی متعلق او بیا د افغانستان د حکومت د رول په اړه هم یو بیان جاری کړو، د هغې په اړه تاسو تجزیه ده؟ د ټي ټي پی د موضوع په اړه باندې د افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت په اړه باندې عمران خان ذکر وکړ چې د طالبانو حکومت دا د پاکستان لپاره یو فرصت، یو موقع وه چې د هغوی هغه اثر او نفوذ استعمال کړي په پاکستاني طالبانو باندې او د دې مسلې د حل یو لار راباسل شي. عمران خان خو دا دعوا وکړه چې د طالبانو حکومت په پاکستاني طالبانو باندې یو دوا هم زیات کړی و، ځکه خو هغوی او دا یې غوښتل د هغوی نه چې هغوی خپل وطن ته لاړ شي، ځکه دغه موضوع بیا رامنځته شوې وه. نو د پاکستاني طالبانو په موضوع کې د افغان طالبانو رول هم دومره و چې د پاکستان او د پاکستان د ریاستي ادارو ترمنځ د خبرو قربه شو. او لیکن ګوره مسله خو د ټي ټي پی د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ ده. افغانستان حکومت خو قربتوب وکړو، همکاري وکړه او سهولتکاري وکړه. اوس شرایط د هغوی د ټي ټي پی او دغه رنګې د پاکستان دا منل دا خو بیا د دې پورې اړه لري چې داسې شرایط نه وي چې هغه لکه څنګه چې په خبرو کې یو ځنډ دی او ټي ټي پی بیا یو وارې حملې زیاتې کړې دي. نو د افغانستان حکومت غوښتل چې هغوی یو خپل رول ولري د مسلې په حل کې، لیکن د مسلې حل خو پاکستاني طالبانو سره او پاکستاني حکومت سره دی. طاهر صاحب، پخواني وزیر اعظم د یو لوی جنگ یره هم خپلو خبرو کې ښکاره کړې ده. آیا د دې یرې ښکاره کېدو لکه دا عمران خان په کوم تناظر کې ښکاره کړي؟ عمران خان خو دا خبره بالکل کړې وه که افغانستان کې حکومت سره د پاکستان تعلقات خرابېږي نو بیا به د ترهګرۍ او د دهشتګردۍ خلاف یو بل اوږد جنګ شروع شي. او هغه دا خبرداری ورکړو چې پاکستان د امریکا سره په دې ځینې موضوعاتو کې او د ټي ټي پی خلاف اپریشن دی کې د امریکا د رول نه ځان لرې وساتي، ځکه دغه دا نظر وو چې که افغان حکومت سره همکاري نه وي، تعاون نه وي، نو بیا معنی دا وه چې یو جنګ به شروع شي او بیا خو د افغانستان د حکومت نه ټي ټي پی سره جنګ شروع کیږي، نو بیا خو د افغانستان د حکومت او هغه سره تعلقات خراب نه همکاري خو نشي کولی. نو دا خبره مهم وه چې افغانستان حکومت سره به همکاري وي، نو ځینې شیان باید کېږي. دوه بله خبره د عمران خان د خیبر پښتونخوا د پولیس سره د وسلو د هغې څه وسلې نشته، هغې مقابله نشي کولی. د عمران خان حکومت خو خورا نهه کاله په خیبر پښتونخوا کې پاتې شوی دی، نو صوبایي حکومت هم دا ذمهواري جوړېږي چې خپل پولیس ته که هغې دا ګڼي چې دې مقابله نشي کولی، نو دا خو د هغې ذمهواري ده چې د هغې مسلې حل راباسي. د مرکزي حکومت دلته رول شته، دا صرف سیاسي اختلافات نه دي چې بس د خیبر پښتونخوا او د مرکزي حکومت اختلافات وي، امنیتي مسلو کې خو تعاون چې نه وي نو بیا خو مشکلات وي. جی بالکل، د عوام امن ساتل د وفاقي او د صوبایي حکومتونو دواړه کار دی. ډېره مننه طاهر خان صاحب. بلخوا داخلي وزیر رانا ثناء الله یو ځل بیا په عمران خان سخت ټکونه وکړل. میډیا سره د خبرو په وخت رانا ثناء الله ویل چې عمران خان ملکی سیاست کې یو ناسور دی او هغه خلک ګمراه کړي دي. داخله وزیر زیاته کړه چې پرویز الهي په هیڅ صورت د اعتماد ووټ نشي اخیستی. د ویل چې پرویز الهي سره 106 غړي نشته او موږ سره
योसल योकम अत्या गड़ी मौजूद थी। ट्रस्ट है उसके नाम पे 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने और अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम जो है वो लगवाई। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी बनी गाला में फरागोगी के नाम भी। ये करप्शन जो है ये 20-22 दिनों में इतनी रफ्तार से हुई है कि कोई इसमें पीछे नहीं है। यानी लूट मची हुई है यहाँ पंजाब में। इनके पास 186 का नंबर नहीं है। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। इतलात और नशरियात पखवानी वजीर फवाद चौधरी वाई चे पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो उलस एतमाद न कवी और इमरान खान न पस उलस सिर्फ पर नवाज शरीफ एतमाद कवी। मीडिया सरा द खबरों पर वक्त फवाद चौधरी वेल चे इमरान खान द टूल ना लुई लीडर दे और मुंग वाड़ू च जर तरजरा इलेक्शन उशी द वेल च पंजाब के बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत जोड़े दो ता कल हम प्रेनक दो लीडर है इमरान खान, जिससे कि इस वक्त लोगों को उम्मीद है कि वो मुश्किलात से निकालेंगे और इमरान खान के ऊपर लोगों का ओवरवेलमिंग ट्रस्ट है। बट इंटरेस्टिंगली आप ये देखिए कि 2 लोग जिनके ऊपर आवाम को बिल्कुल ही एतमाद नहीं है, वो कौन है? शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, जो 2 इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। पंजाब में इंशाअल्लाह ताला असम्बली तहलील होगी। तहलील होने के बाद हमने इलेक्शंस में जाना है। हम चाहते यही हैं कि पाकिस्तान में नेशनल इलेक्शन की तरफ जाएं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, वो पूरा जहाज़ भर के जिनीवा में चले गए हैं और वहाँ पे उन्होंने, आपने देखा कि वो एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जूम लिंक के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर किसी लीडर ने आना ही नहीं था तो ये सबको चाहिए था कि ये पाकिस्तान में बैठ के कर लेते। सदर आरिफ अलवी द पाकिस्तान और बरतानिया थरमेंस द दुआड़खीज़ा तिजारत $10 अरब पूरे ज़्यातवुल लपारा द कुटुली इकदामात गुख्तन कड़ीता हगदा खबरा नन ऐवान सदर इस्लामाबाद की द बरतानिया द वापस लून की हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टियन टर्नर सरा द मुलाकात पर वक्त उकड़ा। सदर ज़्यात अकड़ाच द दे मकसद लपारा ज़रूरी दा च मुल्क के इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम रावस्तलिशी। आरिफ अलवी वेल च दुआड़ हिवादुना लखपलों की द नवी मंडो और मौको तलाश और मसनूआत के तनो रावस्तल डेर मुहिम दी। अगर बरतानिया गग उकड़ो च आगा मुल्क चे द मख पवदा हिवादुन लपारा कम स्कीम तैयार करे दागे फ़ायदा दे पाकिस्तान तहम और रसवी च वर्ता द सामान द लेगलो किरायों के कमे और नूरी आसानत्यावे हासिलिशी। लाहौर हाईकोर्ट द पंजाब वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही वकील तवैली च एतमाद वोट अखिस्तो लपारा वर्त सुम्र वक्त पकार दे। द अदालत द 5 जजानु यो बेंच द शुरू पर रज़वेल द परवेज़ इलाही द वकील बयान रुस्त बाद एतमाद वोट लपारा मुनासिब वक्त वोटा की ब्रांद अदालत चौधरी परवेज़ इलाही था तर जनवरी योलसमिनीटी पूरे द सूबाई असम्बली द मातवल सखा मनकड़े दे। परवेज़ इलाही द गवर्नर बलीगुर रहमान लखवा द एतमाद वोट अखिस्तो सखा द इनकार रुस्तो हगा द चौकाई सखा लरे खड़ो। लाहौर हाईकोर्ट चौधरी परवेज़ इलाही द वज़ीर परहेज़ बहाल खड़ो। द पंजाब द गवर्नर वकील पदे मुकव्वल अदालत परवेज़ इलाही त डेर वक्त वर खड़ो और वर्ते द एतमाद वोट अखिस्तो लार प्रानिस्ती प्रेखिवा। अदालत द परवेज़ इलाही वकील तवल परवेज़ इलाही सरा द एतमाद वोट अखिस्तो लपारा डेर वक्तो परवेज़ इलाही तर दे वक्त द एतमाद वोट न दे अखिस्ते। द खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान वहीली दी च तहरीक इंसाफ नाकाबिल तस्खीर दे और आरवान इंतखाबात बाप वाज़ह अक्सरियत के तहरीक इंसाफ कामयाबी की हगदा खबरा पेखवर के द MPA एहतशाम जावेद और DI खान हरीपुर और टांग द नूर कसानो तहरीक इंसाफ के द शमूलियत पर मौका कड़ीदा। वज़ीर आला वेल च इम्पोर्टेड हुकूमत द इंतखाबात ना यरीगी अगज़िया तकराच द तहरीक इंसाफ हुकूमत साबित कड़ीदा जो हमदा पार्टी दावाम असली अस्ताज़ जुमात थे। महमूद खान तहरीक इंसाफ के नवी शामिल शुवी कसान था पार्टी के हर कले हुए। पेखवर पुलिस द अमलियातों पमहाल द पेखवर यूनिवर्सिटी टाउन अबदरा दानशाबाद के गलाशवी सलूर सलवेक मोबाइल फोनुना बरामद कड़ी थी। द पुलिस पर खबरा 3 तना शकमन कसान निवल शवी गलाशवी मोटरसाइकिल होम तरलास शवी थी। पुलिस तकरा चगलो IMEI बदलवल सरा अफगानिस्तान ता मोबाइलना स्मगल कवल पुलिसो द मुलजिमान ना द मोबाइल फोनुनो शपक देश असल मालिकान ता स्पारल होम शुरू कड़ी थी।
د ضلع مومند مرکز غلنۍ کې د سیاسي اتحاد لخوا د امن جرګه ترسره شوه. جرګه کې د پی ټی آی، جے یو آی، این پی، جماعت اسلامي او نورو سیاسي پارټو مشرانو ګډون وکړو. جرګه کې د امن جرګې او باجوړ سماجي تنظیمونو چارواکو هم ګډون کړی. مینوال وویل چې د دغو جرګو مقصد صرف او صرف په سیمه کې امن راوستل دي. د قبایلي سیمو خلک نور نه غواړي چې په خپلو سیمو کې ناامني رامنځته شي. موږ د خپلو ماشومانو ښه مستقبل غواړو. پرمختګ او سوکالي له سولې بغیر نشي راتلی. قبایلي خلک له افغانستان او منځي ایشیا سره روزګار هم غواړي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په پاک افغان پوله دی د هر قسمه تګ راتګ پرانستلی شي. د پښتونخوا او قبایلي سیمو سوله د اسلام آباد د سولې سره تړلې ده. تر څو چې دلته امن نه وي راغلی نو پاکستان کې هم امن نشي راتلی. په بلوچستان کې هم د وړو نشتوالی روان دی او له امله حکومت په کویټه کې په ارزانه بیه خلکو ته د وړو ورکولو کار هم پیل کړی. د کویټه ریلوے سټیشن مخې ته د 100 کیلو وړو بورۍ په 1480 روپۍ ورکول کیږي. حکومت له لوري څومره بورۍ خلکو ته په ارزانه بیه ورکول شروع شوي دي؟ په دې اړه ګورو د کویټه څخه زموږ همکار ایوب ترین دا رپورټ. کوټه د بلوچستان په نورو برخو کې د وړو بوران چې دی هغه اوس هم برقراره دی او دا وخت د کوټ په ریلوے سټیشن باندې د صوبایي حکومت لخوا ارزانه وړه یعنی و تیلي چې د 100 کیلو هغه په 1480 روپۍ ورکول کیږي. لیکن دلته دومره زیات رش دی، خلک د سار وختي څخه راغلي دي. ډېری خلک داسې دي چې هغو ته دغه وړه تر اوسه پورې نه دی میلاو سوي، ځکه د حکومت لخوا دا ویل سوي دي چې دوی 15 چې دی هغه مازداوي یا ټرکان راستولي وو او په یوه مازدا کې تقریبا 1400 تیلۍ دي. لیکن دلته چې کوم خلک ناست ولاړ دي هغه دا وایي چې دا تیلۍ خو کمې هم دي او بل دوی ته نه دي رسېدلي. حاجي صاحب ته راته ووایه ته د کوم وخت سره راغلی، خپل نوم راته واخله. زه سار زما نوم دین محمد دی. زه سار وختي ما لمونځ دلې کړی دی، دلته لمبر دپاره زه درېدلی ما دلې لمونځ کړی دی. بیا وړه نه میلاویږي، لمبر والا ته یې نه ورکوي دا نور ته یې ورکوي شاوخوا، بس دغه حال دی. وړه سره سته نه میلاویږي، چې هر څه وایي هغه دروغ دي، نه اصول سته یو اصول یې نسته. یوسفزۍ صاحب هم راغلی وو، بابر یوسفزۍ، هغه هم دا وایي چې دوی کوشش کوي چې دغه چې سیل پوینټ دی دا د ښار تر نورو برخو پورې وغځوي. دلته خلک چې دی هغه هم د لیرو لیرو ځایو راغلي دي، هغه هم دا غوښتنه لري. په کار دی چې دا په سریاب کې، پښتون آباد کې، په نوي کلي کې او دغه ډول په خروټ آباد او دغه ډول د بازار په نورو برخو کې دا پوینټونه باید چې حکومت ولګوي چې په نتیجه کې وړه د خلکو لپاره ترلاسه کول په هغه کې اساني پیدا شي. د خیبر ضلع باړې تحصیل کې 13 ورځ کوی ته غورځېدلی ماشوم د ډیرو هڅو باوجود هم راونه ویستلی شو. د کې وروسته چې همهغه کوی د ماشوم قبر ګرځولی شوی. نور تفصیل اخلو د خپل همکار جهانزیب آفریدي نه په دې رپورټ کې. دا وخت زه موجود یم د خیبر ضلع باړې تحصیل علمګودر په علاقه کې، چېرته چې پرون د 3 بجو په ټایم کې یو 3 کلن ماشوم د یحیی په نوم باندې دلته د مخکې نه په کلنشي یو کوی ته غورځېدلی وو. د کوی ډوبوالی چې کوم دی هغه 215 فوټه دی او د هغې چې کوم کلاوالی نو هغه صرف 11 انچی دی. د پرون 3 بجو نه د ریسکیو 112 د مقامي خلکو کوم چې په دې علاقه کې د کویانو والو خلک دي هغوی دا اپریشن شروع کړی وو، خو د بده مرغه دغه کوی چې کوم لاندې پاس خوله دغه دومره تنګه ده چې دې ماشوم ته رسۍ ممکنه نه شوه. بېګا ټوله شپه هم په دې باندې اپریشن جاري وو او نن د ورځې هم ټوله ورځ پرې تېره شوه او دا اپریشن وشو، خو دغه ماشوم یحیی ماشوم چې کوم د 3 کلن هغه د کوی نه رو نه ښکلی شو. نو دا فیصله وشوه نن د ورځې 3 بجې چې دې ماشوم جنازه به په همدې ځای کې ادا کړی شي او دغه کوم چې کوی دی د قبر وګرځولو. دې نه پس هم کوششونه به کېږي که نور داسې یو نوې جدید طریقه راووته او دا ماشوم ریکور کېدی شي، نو کېدای شي چې بیا یې هم وکړي. په د ضلع خیبر تقریبا چې ټول څومره خلک دي هغه که لوی دي که واړه دي که مشران دي که زاړه دي په دې غم کې د خاندان سره شریک دي او دې دپاره دلته کې دوی راغلي دي او په دې غم کې ورسره شرکت کړی دی. د دې نه علاوه زموږ چې کوم منتخب پارلیمنټرین دي MNA MP هغه هم راغلي دي او د 3 ګروپو نغدو اعلان یې د دې غمزده خاندان دپاره کړی دی. د کوم چې زموږ تحصیل چیرمن دی مفتي کفیل صاحب هغه د خلکو نه دا اپیل کړی دی که په دې علاقه کې نور داسې کویان وي یا داسې خطرناک ځایونه وي چې هغه دا خلک په خپله ځان باندې دا نشي بندولی نشي کولی، نو د TMA دفتر ته دې راشي په حکومتي خرچه باندې به د هغه خطرناک ځایونه او کویان دی بند کړي چې دارنګې حادثاتو نه نور خلک بچ کړی شي.
پاکوز وزیرستان کې د امن راوستو لپاره درنه هم شروع ده. په دغه درنه کې په زرګونه خلک شرکت کوي. نن د درنې شپږمه ورځ ده. شټر ډاون هړتال شوی دی او واڼه بازار بند شوی دی. نور تفصیل د معراج خالد وزیر په دې رپورټ کې. جنوبي وزیرستان کې بدامني چې کومه ده هغه زیاته شوې ده چې د وجه یې دلته په لوی وزیرستان واڼه کې د 15 ورځې نه درنه چې کومه ده هغه شروع ده. په دغه درنه کې هر ورځ په زرګونه باندې خلک چې کوم دی هغه شرکت کوي. خو نن په دغه درنه چې کوم منتظمین دي دوی د شټر ډاون هړتال چې کوم دی هغه کړی دی او دلته بازار چې کوم دی هغه مکمل بند شوی دی. دکانونه چې کوم دی هغه بند شوي دي. تاسو دلته په ویډیو کې کتلی شئ چې په دې درنه کې نن په زرګونه باندې خلک چې کوم دی هغه دلته ناست دي او دغه خلک د ریاست نه یوه مطالبه کوي چې موږ ته امن چې کوم دی هغه تاسو راکړئ. زه به دا ووایم چې د دغې درنې چې کوم منتظمین دي د دوی مذاکرات هم پرون شوي وي د ضلعي انتظامیه سره. خو هغه مذاکرات چې کوم دی هغه مکمل ناکام شوي دي. نو دوی د واڼه نه ډي خان ته چې کوم سړک تللی دی دا بند کړی دی. ورسره د واڼه نه شکي ته چې کوم سړک تللی دی هغه یې بند کړی دی. ورسره د انګور ته چې کوم سړک تللی دی هغه هم دوی د بند کړی دی. او دوی دغه وایي چې که چېرته زموږ مطالبې چې کومې دي هغه زر ونه منلی شي نو موږ به مکمل وزیرستان ته یعنې لوی وزیرستان ته چې کومې داخلي او خارجي لارې دي هغه به موږ بندوو. دوی دغه وایي چې موږ دلته د ریاست نه یوه غوښتنه کوو چې موږ ته امن چې کوم دی هغه تاسو راکړئ. خو تر اوسه پورې د دوی د مذاکرات چې کوم دی هغه کامیابیږي نه. دلته به زه دا وایم چې ډېره زیاته یخني ده. دلته ډېر زیات ساړه دی. خو د دغه یخني باوجود دلته په دغه درنه کې که شپه وي که ورځ وي خلک په زرګونه باندې شرکت کوي او خلک ډېر زیات پرجوش دی. دغه خلک وایي چې د دې ځای باندې لا زموږ جنازې چې کومې دي هغه به اوري او یا به موږ ته امن چې کوم دی هغه رسوي. د ګیس دوه کمپنو ته د ګیس په قیمتونو کې د اضافي اجازت ورکړی شوی. سوی نادرن ګیس پایپلاین لیمیټډ ته 4.2% اجازت ورکړی شو. سوی سدرن ګیس کمپنۍ لیمیټډ ته د 8.15% زیاتوالی ویلي شوي. د تیلو او ګیس ادارې اوګرا د شروع په ورځ نوي قیمتونه اعلان کړل. نوي قیمتونه به د تیر کال د جولای څخه لاګو ګڼل کیږي. ویل کیږي چې مرکزي حکومت به قیمتونو کې د اضافې فیصله کوي. د رپورټونو تر مخه نړیوال مالیاتي ادارې یعنی IMF پاکستان ته د پیسې ورکولو په شرطونو کې د ګیس قیمتونو کې د اضافې لپاره ویلي وو. بلخوا نړیوال بانک وینا کړې چې د پاکستان معیشت د سختو ستونزو سره مخامخ دی. د نړیوال معیشت په اړه رپورټ کې بانک وايي پاکستان کې ګراني د 1990 کال وروسته لوړې سطح ته رسیدلې ده. د رپورټ تر مخه سیلابونو له کبله امکان دی چې د پاکستان شرح نمو روان کال کې 2% پاتې شي. د دې وړاندې عالمي بانک توقع څرګنده کړې وه چې پاکستان لپاره شرح نمو به 4% وي. د رپورټ تر مخه په یوکرین د روس حملې په نړیوال اقتصاد منفي اثر هم کړی دی. د اسلامي تعاون تنظیم چارواکي په افغانستان کې د تازه حالاتو په اړه یو هنګامي ناسته کوي. د تنظیم څه موده وړاندې د طالبانو هغه پالیسۍ چې تر مخه یې جنکۍ د اعلی تعلیم محرومه کړې شوي د اسلامي شریعت د مقاصدو او د امت د اجماع خلاف بللې وه. د وایسي لخوا په ټویټر د غونډې اعلان خو شوی بلې د ایجنډې په اړه تفصیلات نه دي ښکاره کړي شوي. امکان دی چې په دې ناسته کې بعد د طالبانو د حکومت په هغو پالیسو بحث کیږي چې تر مخه په افغانستان کې ښځې د کار او تعلیم څخه منع کړي شوي دي. د تنظیم ویلي د سعودي عرب په جده ښار کې په افغانستان کې د تازه حالاتو په اړه بحث لپاره چارواکو ناسته راجوړه کړي. وایسي وایي د ټولې نړۍ مسلمانان په یو غږ په افغانستان کې د طالبان لخوا د ښځو په اعلی تعلیم بندیز ته سخت رد عمل څرګند کړی و. افغانستان مرکز کابل څخه ریپورټونه راغلي چې د خارجه وزارت ودانۍ نه بهر یوې چاودنې جاني زیان اړولی دی. د کورنیو چارو د وزارت ترجمان عبدالنافع ټکور په ټویټر پاڼه لیکلي چې چاودنه د خارجه وزارت په تلونکي سړک 4 بجې وشوه. طالبانو یو بل چارواکی احمد الله متقي وایي یو خودکش حمله کوونکي کوشش کوو چې خارجه وزارت ته داخل شي خو هغه خپل هدف ته ونه رسېدو. امنیتي ځواکونو د خودکش حمله کوونکي په اړه معلومات ترلاسه کړل خو هغه ځان والوزولو. د داخله وزارت ترجمان ویل چاودنې مرګ ژوبله رامنځته کړي خو هغه د شمیر په اړه معلومات نه دي جاري شوي.
خارجي میډیا وایي چې چاودنه کې 20 کسان مړه او زخمیان شوي دي، خو طالبانو د دې رپورټونو تصدیق نه دی کړی. د دې حملې ذمہواري لا چا هم په غاړه نه ده اخیستې. طالبانو اکثره داسې پیښو ذمہواري په داعش ډلې اچولې ده. خبرونو په آخره کې اوس د موسم حال. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شمول د ملک ذاتر علاقو کې دا وخت بارانونه وریږي. باران ورېدو سره د یخنۍ په شدت کې بې کچه اضافه شوي. نور تفصیل به اخلو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی محمد وسیم، اسلام آباد کې دا وخت د موسم څه صورتحال دی؟ جی بالکل، وفاقي سرخار اسلام آباد او د خیبر پختونخوا، پیښور، چارسده، مردان او صوابۍ په شمول ټول ملک کې دا وخت د باران چې کومه سلسله ده هغه دمې دمې سره جاري ده. دې نه علاوه د پړه چینار بالایي علاقو کې هم د سهار نه د واورې ورېدو چې کومه لړۍ ده هغه روانه ده. د واورې ورېدو او باران کېدو سره د یخنۍ په شدت کې بې کچه اضافه شوې ده. د خلکو لخوا د ګرمو خوراکونو مخه شوې ده او د ګرمو کپړو چې کوم استعمال دی هغه هم زیات شوی دی. دې سره سره زنانه هم د یخ موسم نه خوندونه اخلي او په کورونو کې مختلف قسمه د مزې خوراکونه تیاروي. د موسمیاتو محکمې مطابق مغربي هواګانې چې کوم دي هغه شمالي بلوچستان ته داخلي شوي دي او راتلونکي 2 ورځو پورې به شمالي بلوچستان کې د واورې ورېدو او چې کوم دی باران امکان څرګند شوی دی. نن د ټول نه زیات باران چې کوم دی هغه په کلات کې 12 او کالام کې 6 ملي میټره ریکارډ کړی شوی دی. دې نه علاوه طبي ماهرین وایي چې د باران ورېدو سره به مختلف قسمه بیماری هم ختم شي. جی د موسمیاتو تفصیلي حال تاسو د وسیم نه واورېدو. دې سره د نن ورځې بولیټن پای ته رسي. د نورو خبرونو او معلومات لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا پاڼې هم کتئ شئ. د لوی الله په امان.